23مه دا اسد چې د انګریزي ښکېلاک څخه د افغانستان د خپلواکۍ او استقلال سره برابره ده. په همدې ورځ باندې افغانستان له انګریزي ښکېلاک څخه استقلال او خپلواکي او ازادي ترلاسه کړې ده. دا ورځ په تاریخ کې ډېره زیاته مهمه ده، ځکه په همدې ورځ باندې افغانستان د استعمار څخه خلاص شوی دی. افغانانو په کلکه په اتحاد او اتفاق سره د بهرني اشغال په وړاندې مبارزه کړې ده او د همدغه اتفاق او اتحاد په نتیجه کې د همدې مبارزې په ترڅ کې الحمدلله افغانستان استقلال او خپلواکي ترلاسه کړې ده. دا ډېره زیاته مهمه ده چې افغانانو د انګریزي ښکېلاک په وړاندې له جنوبه تر شماله، له شرقه تر غربه ټولو په یوه اواز باندې د اشغالګرو په وړاندې مبارزه وکړه او د خپل استقلال او ازادۍ او خپلواکۍ لپاره یې په ګډو سره د اشغالګرو په وړاندې مبارزه وکړه. افغانان تل د پردیو په مقابل کې متحد وي او د پردیو په مقابل کې په اتفاق او اتحاد سره مبارزه کوي. همداراز کله چې روسي اشغالګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړ، د دې یرغل په مقابل کې افغانانو په اتفاق او اتحاد او په یوه غږ سره د روسانو په مقابل کې جهاد اعلان کړ، قربانۍ یې ورکړې، ستړیاوې یې تېرې کړې، تکالیف او شهادتونه او زخمونه او اسارتونه. د دې ټولو قربانیو په نتیجه کې الحمدلله روسي اشغالګرو ماته وخوړل او افغانان د استعمار څخه خلاص شول. نو همداراز تېر 20 کاله دا د تاریخ په اوږدو کې یو ډېره ستره مبارزه تېره شوې ده چې له یو طرف ته ناټو د دوی متحدینو امریکا او ټول اشغالګر او بل طرف ته افغانانو په تش لاس په خپل اتفاق او اتحاد سره د امریکایي اشغالګرو په وړاندې مبارزه وکړه او دا د الحمدلله اوس د یو بشپړ اسلامي او خپلواک او سوچه نظام څخه برخمن یو. دا ټول هغه څه دي چې افغانانو د اتفاق او اتحاد او اخوت په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. د نړۍ تر ټولو دا ستر قوتونو ته ماتې ورکول دا د افغانانو د اتفاق او اتحاد او د دوی د اخوت او د دوی د همبستګۍ په نتیجه کې رامنځته شوي ده او د الله تعالی جل جلاله له لوري څخه یو ځانګړې پیرزوینه وه چې الله پاک د افغانستان مسلمانانو ته دا توفیق ورنصیب کړي چې دغه 3 سرې سترې امپراتورۍ یې ونړولې، شکست یې ورکړ او افغانستان د خپلواکۍ او استقلال څخه برخمن شو. د دې ورځې یو واضح پیغام دا دی چې هیڅ قوت نشي کولی چې پر افغانستان باندې یرغل وکړي او افغانستان تر خپل استعمار لاندې راولي، افغانستان تر اشغال لاندې راولي، ځکه افغانان فطرتاً د خپلواکۍ او د استقلال غوښتونکي دي او دا یو اسلامي وجیبه هم ده چې باید مسلمانان د پردیو کفري اشغالګرو په وړاندې مبارزه وکړي او خپل هیواد استقلال او خپلواکي سالمه وساتي. په همدې مناسبت باندې افغانانو د خپل اسلامي او دیني وجیبې له مخې د خپل فرهنګ په اساس باندې او دا چې افغانان فطرتاً ازادي غوښتونکي ملتونه دي، په همدې اساس باندې د 3 سترو امپراتوریو سره مبارزه شوې ده او الحمدلله دا د اوس د دوی په نتیجه کې په افغانستان کې یو سوچه اسلامي او شرعي نظام لرو چې د ټولو افغانانو هیله وه او الله پاک دغه هیله د افغانانو پوره کړه. اوس یو داسې اسلامي نظام لرو چې د ټولو افغانانو ټولو غوښتنو ته جواب وایي.